او دغه اسکریم به تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې په دومره لوړ قیمت باندې نه وي خرڅ شوی. خو زه نن په دغه خاطر باندې اخلمه کامیابو سے کاروانا کامیابو سے کاروانا کامیابو سے کاروانا کامیابو سے کاروانا. السلام علیکم. سړی مړ شي جوړې دې ښه ده ژوند دې بخیر ده ښه جوړې څنګه دې اسکریم خرڅوي ولې اسکریم خرڅوي اسکریم کې څو روپۍ ګټې دی ورځې 200 د کور خرچه دې څومره ده 500 د کور خرچه ده نو دا پوره کېږي سره ټولې دا خدای مهربان دی ما سره کوي بل نه راخلي ترجم کوي چی کوي ها کرزیم کوي کور دې کرایي ده څونه کرایه ورکوي 2.5 افغانۍ ورکوي ډېره ګټه دې چې تر اوسه پورې کړي د ورځې څو روپۍ دې ګټې دي ورځ 2.5 ډېر نه کوي 2.5 نه هر ورځ مخه ګټې کله توان هم کوي توان هم کوي توان څومره یې بیا توان هغه سمه پوت شغه خرابي توان ها دا چې کله توان وشي بیا خفه وي هغې وخت کې پوت خفه نه سودام نه که ګټه وشي بیا د ګټې په وخت ته ګټي یو وخت ورته ګډېږي دا سکریم د ټول څو روپۍ دي ټوله چا اچوي 1500 روپۍ اچوم 1500 اچوي زما غیرتي خلک ډېر خوښېږي هغه څوک چې کار کوي او حلاله نه پکه ګټي قربان شم هغه مې ډېر سخت خوښېږي یو سکریم څو روپۍ ګټي یو سکریم کې 2 روپۍ 3 روپۍ په یو سکریم کې 3 روپۍ ګټي یو سکریم د نه اخلم باندې په څو خرڅوي اوس 15 روپۍ ها 15 روپۍ او په څو راځي درته په 12 راځي او په 15 یې خرڅوي مخکې دا سکریم په لاس نه و نه 15 روپۍ لاس والا دی سودا دی ها دی څو والا دی ته ما ته وګوره لاس والا کوم دی 15 والا کوم دی دی لاس والا دی 15 والا دی دا کاکاو والا دی دا کاکاو والا د سودا دی ها خپل تولیدات دي وطن تولیدات دي کنه قدرمن لیدونکو زما ترڅنګ ولاړ ورور او زحمت باسي خپل کور د پر حلاله نه پک پیدا کوي یو سکرین یې راته په لاس وویل او بل راته په 15 افغانۍ وویل خو دغه سکرین زه ډېر په لوړ قیمت نه اخلمه ولې اخلمه چې دا یو زحمتکش انسان دی زحمت باسي خپل فامیل دپاره حلال رزق ګټي او دغه سکرین به تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې په دومره لوړ قیمت باندې نه وي خرڅ شوی خو زه نن په دغه خاطر باندې اخلمه چې دی تشویق شي او خپل کور ته همدغسې حلاله نفقه وګټي ته پوهېږې دا سکرین په څو در نه اخلمه 1000 افغانۍ واخلم صحیح ده په 2000 افغانۍ واخلم صحیح ده په 3000 افغانۍ 4000 افغانۍ 4500 اخلم کېدای شي په دې سکرین کې ډېر څه ورکوي کېدای شي ډېر څه پکې ورته نه واخلو اخر ډېر ته مې پسې واخلم ولې مونږ یې ولې د نه اخلو په دومره لوړ قیمت باندې ته پوهېږي نه پوهېږي که نه په دې خاطر یې د نه اخلو یا خو وطني تولیدات دي تر اوسه پورې به هغه شرکت والا که مونږ ګورې ستاسو سکرین به په دومره لوړه بیه نه وي خرڅ شوی لکه مونږ یې چې اخلو دویم قدم کې تا پسې فامیل ده ستا کور کرایي ده ستا ستونزې مشکلات ډېر دي او ته بیا هم خپل زحمت باسي او خپله حلاله رزق ګټې دا سکرین مونږ د نه اخلو اخري 15000 افغانۍ د نه اخلو یو سکرین 15000 افغانۍ د نه اخلو په دې خاطر باندې چې دی تشویق شي او په آینده کې هم حلال رزق وګټي او خپله حلاله نفقه وګټي دغه وشمنه څو روپۍ ده 15000 لیدونکو موږ دغه یو سکریم په 15000 افغانۍ واخیستو په دې خاطر باندې چې دی نور هم تشویق شي په افغانستان کې یو خبره شته هغه څوک چې نیک کار نه کوي ښه کار نه کوي تشویق نشته راځئ چې یو بل تشویق وکړو یو بل سره مینه او محبت وکړو د ژوند په مینه او محبت باندې تېر کړو دا په دې خاطر باندې موږ په 15000 افغانۍ واخیستلو تر څو دی خپل کور دپاره همدغسې حلاله نفقه وګټي او زحمت وباسي او مبارزه وکړي تاسې پوهېږئ چې موږ ولې دا سکرین په 15000 افغانۍ واخیستو لومړی دغه زموږ د افغانستان خپل تولیدات دي دوهم تر ټولو مهمه یې چې دی سوال نه کوي دی زحمت باسي خپل کور دپاره حلاله نفقه ګټي دریم غواړي دی موږ تشویق کړو چې همدغسې کارونه وکړي او حلال رزق وګټي او خپل وطن دپاره کار وکړي خپل بچیان دپاره کار وکړي او یوه هیله ورته پیدا شي چې یو څوک شته که زه نیک کار کوم ما تشویقوي هم چې نور خلک هم تشویق شي چې زحمت وباسي زحمت پسې حتما راحت شته او دا زه بیا یو بل چاته ورکوم دلته به انشاءالله یو څوک وي
زه به یې وګورم د 50,000 افغانۍ آیسکریم چې 50,000 افغانۍ اخیستل شوی زه به یې دغه کاکا ته ورکړم. ناکامیابو سه کاروانه څومره خوشحاله یې اوس؟ ډېر خوشحاله یم، ډېر هزارو شکر. نن به کور ته په څومره خوشحاله یې؟ ډېر خوشحاله یم، څومره به خوشحاله یې؟ تقریبا ډېر. نن به تم خوشحاله یې او خلکو ته به وایې چې ما یو آیسکریم په څو خرڅ کړو؟ 50,000 افغانۍ خرڅ کړل. کله چې سهار له کوره راوتې تا داسې فکر کولو چې په دې ګاډۍ کې یو آیسکریم شته چې هغه 50,000 افغانۍ قیمت لري؟ نه دی کولو. دا څه کوي دا کارونه؟ الله جل جلاله کوي. الله پاک چاته څه ورکوي؟ یو شی وسیله کوي، یو پلمه کوي. ستا یو آیسکریم الله پاک پلمه کو 50,000 افغانۍ باندې خرڅ شو. خوشحاله یې اوس؟ الحمدلله. دا خپرونه په همدې خوشحالۍ پای ته رسوو. تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت. لایق د صفتونو یې توصیف دې کړم پرېمانه کامیابو سه کاروانه کامیابو سه کاروانه کامیابو سه کاروانه